دا وطن ډیر په تیرو وسوځېدو، دې وطن ته پیره اوس روشن خیالۍ ضرورت دی. دا وطن ډیر په تیرو وسوځېدو، دې وطن ته پیره اوس روشن خیالۍ ضرورت دی. او د جدت رڼا ته تش فتنې او جنګونه دي. د جدت رڼا ته تش فتنې او جنګونه دي. شیخ ته انتقام لا د یو بلې صدۍ ضرورت دی. او چې د باز وینه جوش وکړي ټپوس مردار کړي، چې د باز وینه جوش وکړي او ټپوس مردار کړي. د کام شاعر لا د انقلابي شاعرۍ ضرورت دی. او چې د کام محافظ مبصر شي ویرې خرڅوي، چې د کام محافظ مبصر شي او یې خرڅوي. غلام بدبخت لا د دهشتګرد پالیسۍ ضرورت دی. او زوی یې اوچت کړي مړي ورله راوړي، زوی یې اوچت کړي مړي ورله راوړي. همت د افسانو لا د یو مور بلوچۍ ضرورت دی. او د کویلې په غر کې اوږې خېټې له ژوند کوي، د کویلې په غر کې اوږې خېټې له ژوند کوي. مزدور بدحاله لا ملا ټکولو شاباسۍ ضرورت دی. او د توهین مذهب په نوم یو سریلنکن سوځېږي، د توهین مذهب په نوم یو سریلنکن سوځېږي. د شیخ لاسنیوي لا قانون عملدارۍ ضرورت دی. او 80 کاله د غلام شو بس دی ستړی شو، 80 کاله د غلام شو بس دی ستړی شو. په چوک کې د تماشې لا مجسمه سازۍ ضرورت دی. او نور رکیږو که دا دستور مو بدل نه کړو، نور رکیږو که دا دستور مو بدل نه کړو. پښتون پسماندګۍ لا لار د ترقۍ ضرورت دی. او اخري شعر د مقطع چې دا مړه په ژوند ټول رابیدارول غواړي، دا مړه په ژوند ټول رابیدارول غواړي. د وینې جوش لا صمد د شاعرۍ ضرورت دی، د وینې جوش لا صمد د شاعرۍ ضرورت دی، صمد د شاعرۍ ضرورت دی. ډیره مهرباني.